نن تاسو سره د الیزا سحر هغه خبرې هغه ویډیو شریکوم چې هغې پکې هم د اوس مهال یو ګنټه دوه مخکې په سوشل میډیا راغلی او هغې پکې هغه ټولې خبرې کړي چې د دې د ویډیو چا سوشل میډیا ته راوړه یعنې چا لیک کړه. تاسو به د هغې خبرې هم اورئ، د هغې دغه ویډیو به هم وګورئ او که د هغه ویډیو نه خبر نه یې کومه چې د هغې وایرل شوې یعنې غلطه ویډیو ده نو هغه به هم در سره شریکه کړم. تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو دغه ټول تفصیل نه خبر شئ. قدرمنو، که تاسو ته معلومه وي نو څو ورځې وړاندې د الیزا سحر یو ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی ده او دغه ویډیو دومره اور لګولی چې لکه د ځنګل د اور په شانتې خوره شوې ده چې دا پکې د خپل وجود خپلې حصې ښیي چې هغه به هم تاسو هم دلته وګورئ. نو د هغې نه پس داسې وویل شو چې دی د خودکشۍ کوشش وکړو خو بچ کړی شول او بیا هسپتال ته رسول شوې ده. خو په دغه دوران کې هم د دې د چینل نه ویډیوګانې اپلوډ شوې وي. اوس مهال دی په خپلو خبرو کې ویلي دي، په خپلو خبرو کې د هغه کس ذکر کړی دی چې هغه د اوکاړې اوسېدونکی دی، د دې ورسره تعلقات وو او دغه تعلقات چې تر دې حده ورسېدل چې د دې نه هغه کس د غلط ویډیوګانو یا د بربنډو ویډیوګانو تذکره وکړله، د دې نه یې غوښتنه وکړله او دی هم بغیر د څه سوچ نه، بغیر د څه فکر نه خپل اندام ته، خپل مخصوص اندام ته چې هغه سینې دي هغې ته یې موبایل نیولی دی او په لاس کې نیولي او هغه ته یې ویډیو ورلېږلې ده یا هغه ورسره په لایف کال خبرې کوي او دی ورته ویډیو کړې ده. نو د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې هم داسې یو طوفان به ورته ووایي چې جوړ شو، د دې د ویډیو خوره شوه. بیا دی د خودکشۍ کوشش هم کړی دی، دې جړاګانې هم کړي دي، خو نه د دې علاج خودکشي ده او نه د دې علاج جړا ده. د دې علاج دا دی چې هر انسان په خپل بچو په خپل کور کې کنټرول وساتي او هر څوک چې د موبایل استعمال کوي یا یوټیوب ویډیوګانې جوړوي یا هر څه چې کوي نو هغوی د خپل دغه پرایویسۍ خیال وساتي چې هېڅ چا ته هم خپله پرایویسي ورنه کړي، بلکې د خپل کنټینټ پورې محدود خپل ځان وساتي.